عزیزانو، خویندو او ورونو، موږ او تاسې باندې د خپل د کورنۍ چې څنګه حق دی او د خدای پاک چې موږ او تاسې څنګه عبادت کوو ربانې فرض دی، همداسې په موږ او تاسې باندې د خپل وطن او د خپل ولس خدمت فرض دی، او چې څوک یې نه کوي ګناهګار دی. په دې باندې باید ځان تیر نه باسو چې بس زه 5 وخته مونځ کوم او ذکر عبادت کوم او زکات ورکوم او حج کوم، تبلیغونه کوم، بس خلاص. دا هر څه چې وکړي د مور او پلار حق در باندې دی، او د مور او پلار حق چې پوره کړي همدغسې د مور او پلار د ولس او د خاورې چې په هغې کې تا خاپوړې کړي مور او پلار د پکې کړي دي، په تا باندې د دې ساتنه، د دې حفاظت، د دې خدمت، د دې آباد ساتل، د دې د غصب، د دې د اشغال ساتل داسې فرض دي لکه دغه مونځ، روژه، زکات، حج او د مور او پلار خدمت. الله مو ښاد و آباد لره. ژوندي اوسئ، یو اوسئ، یو بل ته لاس ورکئ. تر څو چې موږ او تاسې یو بل ته لاس ورنه کړو، یو نه شو، زموږ او ستاسې زور په ځای نه دی. تل به ټکول کېږو، ځپل کېږو، وهل کېږو او خوار و زار به یو. او که چېرته موږ او تاسې یو شو نو بیا هېڅوک موږ ماتولی نه شي، هېڅوک زموږ او ستاسې خاورې او ولس سره لوبې کولی نه شي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.